د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر له 209 الفتح کلي اردو څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د 209 الفتح کلي اردو له رهبرۍ د لیواو قوماندانانو مسؤلینو او همدارنګه د یادې کلي اردو د نظامي ښوونیز مرکز له مجاهدینو سره ولیدل. مولوي محمد یعقوب مجاهد مجاهدینو ته هر اړخیزه وینا وکړه او زیاته یې کړه چې د صف وحدت، د خپلو امیرانو اطاعت، د اسلامي نظام د استحکام او د خپلو اسلامي او ملي منافعو ساتنې ته ځانګړې توجه وکړي. همدارنګه نوموړي د لیواو قوماندانانو او مسؤلینو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ملت د هوساینې لپاره خپل ټول توان په کار واچوي او ژمنه یې وکړه چې هڅه کوو خپل ټول قطاعات او جزو تامونه په پوره معنا اکمال کړو.